په کړاو کې د پرمختګ لار موندلې ده. ناصره انصاري هغه میرمن چې د ژوند سمون لپاره له ډیرو لوړو ژورو راتېره شوې، خو مات او ناهیلي هیڅکله له ځان سره نه مړه کول. انصاري کلونه وړاندې په خپل کور کې د وطني اچارو په جوړولو پیل وکړ او په دغه چاره کې دومره بریالی شوه چې اوس 10 کسه ښځینه نورې هم ورسره په کار بوختې دي. د هغه له کوره پیل کړی کار اوس په یو کارخونه بدل شوی. اغلې انصاري که له یوه پلوه د کور مصارف اوس له دغه درکه لاسته راوړي، وایي نورو ته یې هم د ګټې وټې زمینه برابره کړي. نام من ناصره انصاری، یکی از خانمای تجارت پیشه. دیگه همینجا 4 سال میشه که من این کار شروع کردم. دیگه دینمی جای رسید. هغه وایي یاد کاروبار یې 4 کاله وړاندې په داسې حال کې پیل کړ چې نه خو وسایل لرل او نه هم هغه توکي چې په اچارو کې کارول کیږي. خو اوس له دې هر څه برخمنه ده او د اچار جوړولو لپاره 15 اخیستونکي ادرسونه لري چې د کال پرې نږدې 400 من اچار پلوري. هغه وایي د اچارو د کاروبار فکر ورته له هغه پیدا شو چې خاوند یې بیکار او دی بل چاته د سوغات په موخه جوړ کړي اچار وپلورل. ما بیارکم ما که اول شروع کردیم از صفر شروع کردیم. پدر اولادای ما که بود چی رفت در تجارت باغای سیب رفت توان کرد، پس آمد گفت چی کنیم، زمستانم پیشروی داشتیم. ما از باغ پدر خود یک 5 سیره بچه کابل توفه‌ای انداخته بودیم که توفه بباره. بازی که ما اول بیلر میین، اول نیم سه 2 بشکه بود، یک هو بیلر بود. دیگه ما هم اینجا شروع کردیم. توان سرکه ما نداشتیم، توان یوری رو نداشتیم، 3 دکان گراک داشتیم. بازار فضل خداوند قد ما کمک کرد. ما 15 گراک داریم. ما در سال 400 سیره مندازیم امونیم. د انصاري په وینا د کار ځای کوچنی دی او یا د 10 کارکونکي ټولې پکې پر یو وخت کار نشي کولی. هغه وایي که حکومتي مسؤلین ورسره په یاده برخه کې همکاري وکړي، ګڼو نورو ښځو ته هم په کور د کار کولو لپاره زمینه سازی کولی شي. ما 10 نفر هستیم. باز از شاگردای ما 4 نفر در 100 سیر 4 نفر کارنولی ما ریزگک جای ما ریزگک ما توانی کرای بلند نداریم. 100 سیر میاره و راه منیم جور منیم. باز 4 شاگرد دل همین جولی ما ریزگک خودت دیدی که بخیر ریزگک است. باز همین 4 نفر خوب رقم کار مونه، خوب منظم پاک. ما در روز 100 سیره که میاره ما در یک روز 100 سیره مندازیم. خواهی خسته و چیزایی که ممانه ما نمیتونیم که صاف کنیم سورت کنیم. هغه زیاتوي کور یې اوس نږدې د اچارو یوې وړې کارخونې ته ورته دی. 100 ډوله اچار جوړوي چې یو ډول یې د غزني په نوم دی چې ډیر شهرت یې پیدا کړی. نوموړي د اچارو د جوړښت په اړه راته وایي. یا چند رقم جور میشه. یک رقمش از خود که سرکه میندازه در کابل سرکه‌ای رو مردم غزنی خوش نمونه. ما وقتی غزنی چیا جور منیم. مردم غزنی که از سرکه رو خوش مونه. در جایی که باشه در پاکستان هم باشه اوری غزنی نام داره که اوری است. ما با ضمیر قسم نمیخوریم که ما اوری خالص اوری است. ما با اینمی مواد خود خوب راستیم نیم خالص اوری جور منیم، سرکه نمیندازیم. اگر سرکه پرتیم هم جدا جور منیم، هر کسی که سرکه خواست سرکه میدیم. باز دوری تروش نمیره. این تروش میشه. اول اینمی که است این موادای ما که است اکونومیک اوری نیست. اوری نیست که یه تروش مونه. باز بعد نمیخواه خودش یک دوای اونا نیست. باز ما دمی تروش مونیم. باز سرکه نمیندازیم. باز امزو خاطر که مردم آچار ما رای خوش کرده پیشرفت کرده، این ما دوری خود پیشرفت کردیم که سرکه نداره اوری ما. هغه خپل کار راضي ده. وای ماشومان نورو ته اړ نه دي او په خپل لاس ورته حلاله نفقه ګټي او ترڅنګ د نورو هغو ماشومانو پر شونډو مسکا راوستې ده چې د کورنۍ ښځینه سرپرستانې له ده سره د اچارو جوړونې په دې کوچنۍ کارخونه کې کار کوي. دولت ما هم کاری نکرده. ما دیگه از دولت خود خوش هستیم. دیگه شکایت هم نداریم. و یک گله داریم که ما چطور زنای کارگر هستیم، آبرومندانه کار مونیم در خانه خود. یک لقمه نان پیدا کنیم. یک 4 نفر زن مسکینم در پیشروی خود در کار میگیریم. خب ما گله را داریم که چطور نمای امرای ما کمک نمونه. شرکت کلان خب ما را کس کمک نکرده. ما هم زی 3 بشکه‌ای که ما داشتیم که چه کنیم در سال ما ایره در خیلی زحمت یک بیلر خریدیم. کتاب بیلرهای ما 20 بیلر شده. ما حالیم 10 بیلر دیگه هم کار داریم. بچکنی خود ما بیلر نداریم. این ماله در بازار اجازه هم نداریم. دیگه یکی در بازار فروش ما دیگه قطع بازار فرق از خود ما که از گراکای ما خوب است. دیگه یکی شرایط خوب نیست که ما در بازار یک روز 2 روز روز بروشیم. موږ نمیتونیم، شرایط ما خوب شرایط نیست. رحیمه چې د اچارو په دغه کارخونه کې کار کوي، وایي خاوند یې جوالیتوب کوي او د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه وایي په دې موخه دلته کار کوي چې د خاوند له اوږو بار کم کړي او په راتلونکي کې ورته د اچارو کارخونه هم جوړه کړي. رحیمه هستم، یک تنه شاگردای استاد نصره. ما مدت 1 هفته میشه خو امسال نیومده اینجا آمدم از خاطر که اینجا خوب با می اچارزی شرط پیدا کرده بود دیگه. من گفتم بایم اینجا که من یک چیز را یاد بگیرم. روز 1.5 ساعت چی
خوشحال هستیم به خاطر که ما میخوایم که یک چیزی را از اینجا یاد بگیریم. از استاد خود زیاد تشکری می‌کنیم به خاطر که زمینه رو برای ما مساعد کرده تا ما از اینجا یک چیزی را یاد بگیریم. اغلې انصاري وایي د وطني چارو جوړولو هنر یې له خپلې مور نه زده کړی و، خو هیڅکله یې فکر نه کولو چې دومره پرمختګ به پکې کوي او یوه ورځ به د ځان ترڅنګ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړي.